د افغانستان د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود د شعر په اړه د طالبانو غبرګون. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود داسې څه ویلي چې طالبانو پرې غبرګون ښودلی او طالبانو پر احمد مسعود باندې تورونه او نیوکې هم کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مرستیال ویان د احمد مسعود له نوم اخیستلو پرته پرون ایران ته د هغه تون غبرګون وښود او هغه یې خرڅلاو وباله. د طالبانو ویان مرستیال بلال کریمي په یو ټویټ کې لیکلي د پم دروازې ته تلل یو ناورین کار و، په خپله د پلورونکو لپاره لټون کول، د پلورونکو لپاره هیڅ لاره نشته. احمد مسعود یو ساعت وړاندې ایران ته په طنزیه ژبه لیکلي و: آیا ما درته نه و ویلي چې چیرته ځم چیرته چې مې پیژني. بیا له بلې خوا احمد مسعود د روسیې ته تللی. د روسیې د دولت دوما له مرستیال سره یې وکتل. سپوتنیک لیکلي د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرون په مسکو کې د روسیې د دولتي دوما له مرستیال او د روسیې د عادل ګوند له مشر سره کتلي دي. دا خبرې د افغانستان سیاسي وضعیت او د حل پر ممکنه لارو چارو وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړه خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.